أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. د دې ذی الحجې د میاشتې په مناسبت د حضرت ابراهیم علیه السلام متعلق ضروری یاداشتونو خبرې ما ستیره جمعه کړې. حضرت ابراهیم علیه السلام سره د دې میاشتې نسبت د عبادتونو، ځکه ما ویلو تاسو ته چې مونږ کومې قربانۍ وکړې او نن درې مروز د کومې قربانۍ کېږي، نو دا د ابراهیم علیه السلام سنت او د ابراهیم علیه السلام طریقه ده. ځکه خو ابراهیم علیه السلام متعلق نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه صحابو تپوس کړی دی کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، دا اللہ رسول دا قربانے سے شے دے. نو حضور پاک او فرمائل سنت ابیکم ابراہیم، دا استاسو دا نکد ابراہیم علیہ السلام طریقہ دا. نو قربانی چنن پا دنیا کے کم خلق کئی اضحیہ و توی پاربے کے او دا اختر دریر وزے مالداران خلق کی سمر دی اغی لگیا دی او قربانے کئی او غریبانان علم خدای غوخی ورکی. دا دا ابراہیم علیہ السلام طریقہ دا. او کم تکبیرات تشریق چی منگ شروع کری دا رفی دروازنا دا اختر دا سلورم ارواز مازیگر پورے دام دا ابراہیم علیہ السلام طریقہ دا. ذکر چی اللہ پاک کم د ابراہیم علیہ السلام د زوی قربانی په ګډ باندې بدل کړه، نو دا تکبیرات حضرت جبریل علیہ السلام او حضرت اسماعیل علیہ السلام او حضرت ابراہیم علیہ السلام ویلو. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. زمانونو بنیادی خبره دو دي دستاسو مخ کې ویم. یو خدا دی چھے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اللہ پا مینا کے او دا اللہ پر رضا کے دیر عظیم قربانے ورکڑی دی. مونگ دا پر رضا یو مثال دے او حضور پاک فرمائی، بلکہ قرآن شریف کے رب العالمین فرمائی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعلق چھے تہم دا ابراہیم علیہ السلام پا دینے. نو دا نبی علیہ السلام زیاد تر شریعت دا ابراہیم علیہ السلام دا شریعت موافقو او دا غی برابرو. نو دا ابراہیم علیہ السلام پا دا قرآن شریف کی جو سمرہ واقعات ذکر شوی دی منگتا دو سبق ملاویگی، یو دا قربانے او دویم دا صبر او دریم دا چی اللہ پاک بیا دا ابراہیم علیہ السلام دا قربانے او دا غد صبر حضرت ابراہیم علیہ السلام لپا دنیا کے دیر روی بدل ورکڑے دے. زبی رنبے مثال تاسو لدرکم شکل ابراہیم علیہ السلام لا معشوم دے. اللہ قرآن شریف کی فرمائی وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ چی منگ پا معشوم والی کے غطا رشد او ہدایت پزر کے چولے. لارا کوٹے و معشومو نی دا اللہ کتاب کا تلے دے او نی دا بل پیغمبر اغا طریقہ لی دلے دا، لیکن پذل کے والا خدا پاک توحید دا اللہ وحدانیت دا اللہ یوالے او دا اللہ کلی سچا قیدہ ورچولے وا. پلار بے بوتان جوڑو لے او دا بوتانو ڈانچے بے جوڑو لے او قیمتی بوتان بے جوڑو لے او بے بازار کے پڑیر لوی قیمت باندے خرسول. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام پا معشوم والی کی دا بوتانو سر دشمنی وا. پلار کے بلگی او بوت بے جوڑو دا سے کارو کچھ اگا بوت بے خراب کوروان بے پوزا بے بوت لما تکلنو چی دا بوت پوزا ما تا شو شکل ختم شو پیاسو پسو اخلی.
وق به ولا مات کو پمین به مات کو نقصانات به رسول او پلار ته وی چې دا تسکه مور ته وی قوم ته وی چې تاسو دا هغه سيزونه عبادت کوي چې تاسو له اس فائدہ نشي درکول تاسو ردی د فائدې پته ما دا فائدہ نشي درکول او که تاسو دا نه جوړوي او د دې عبادت نه کوي نو دې ضرر هم نشي درکول دا د کانو مورته او بوتان جوړوي او دې ته سجدي کوي زمانو په دنیا کې قمقل قوم د شرک د مشرکین دي مشرک قمقل دي د خيار نه دي الله هغه ذات ته چې هغه ډېر لوی طاقت لري دون د بل چا نشتا رب العالمین هغه ذات ته چې د خدای کم خپل صفات دي دا د بل چا نشتا پټول مخلوق د خدای طاقت ته ټول مخلوق د الله پلاس کې دی مالک د شر او د فائدې الله دی چې الله را ته فائدہ رسي نو څوک انشي بندولې او چې الله د شر رسي دا غین دې څوک نشي بندولې دا خپل صفاتونه خدای الله دی بچی ورکول بیماری روغول روغ صحت ورکول عزت ورکول ذلت ورکول دا خدای پاک صفاتونه دی رب العالمین نو پدې صفاتونو کې کڅوک بندا ذا الله سره شریکي دا قمقل دی دا به وقوف دی دا خيار نه دی نو دې قوم به شرک او ابراهيم عليه السلام په ماشوموالي کې د شرک نه بیزار هغه قصې خډيره زیات وګدي دي زه صرف د خپل مقصد نن د تذکم بیان کوم داغي او سوچ جلکې درته وي دومره سخت دشمنی و د بوتانو سره چې پلار په خپل بوتو نمرود ته حواله کړ نمرود بادشاہ وی دما د زوی دی او دې زمونږ د خدایانو بد وای او ما وسره ډیره خواري وکړه ما وته ډیر نصیحت وکړو بادشاہ سلامت اسنه چې سبا د په دې غلطه ما را نشي د یاري نه بوت او بادشاہ خو خيارو هغه وینا دا بچي بو د عقلمند د خيار دا به ټیک شي که خیر دی به برابر شي دی به مونږ د خپل خدایانو سره یو ځای کو ملاو به کو دا به ټیک شي که خیر دا واپس بوزا لیکن د ابراهيم عليه السلام فضل کې خدای د بوتانو نفرت پیدا کړو نو یو دل د دوی د اختر میلا وا دوی با اختر لره تل میلې د کلی نه با خپل شي شرط وکاو او یو لوی سرکاري بوتخانه وا سرکاري لوی بوتخانه وا او پاغي کې بوتان بپراتو یو بغټ بوتو سواړ بوتان دوی خدان لخپل تقسیم کړو چې دا بوت د باران دی وره که باران غواړي دنه بغواړي نابل د بچو دی که بچي غواړي دنه بغواړي او دا بل د بیماره دی او بیماره کې بیا قسمونه دي که سر د خوږي کې دنه به مدد غواړي دی به جوړي او که خېټه کې دړي دی بل نه بغواړي دی به جوړي او کمال غواړي دی بل نه بغواړي دی به جوړي او د تکلیف د ختمېدو دا بل دی دا تقسیمات دی په خپل منځ کې سره کړیو نو لوی چې مرکزی بوتخانه وا او مرکزی د دوی کم مندر او پاغه کې غټ بوتا واړه بوتانو نو دوی د خپل خوراکونه چې کم خوراک نسخه کیږي ابه راول او په دې مندر کې وکي خاول چې مونږ د اختر د میلې نراشو نو دی باندې به زمونږ د خدایانو نظر لګیدلی دا به برکت شي نو بیا به خرو ابراهيم عليه السلام ته وای ته مونږ سره میلې لاله میله کې هم شرک کولو بت پرستی به کولا ابراهيم عليه السلام ویني سقیم زما طبيعت ټیک نه دي د بیمار ٹھیک ده بیماری دوه قسمه ده یو د انسان د صحت بیماری د چخپه خوږيږي خېټه کې درد سترګې خوږيږي او یو د ذهن بیماری ده د ټولو نغټه بیماری خو ټینشن دی د ذهن بیماری کسترګه دی خوږي ډاکټر باندې علاج وکي او که پخپر دړي ډاکټر بدل علاج وکي خو کستا ټینشن بعد وخت انساني ډاکټر وته بالکل ټیک ټاک ټینشن مکوا او ټینشن خو زما دا وسه نه دی نو د ابراهيم عليه السلام هم دا ټینشنو د ذهني بیماری وسکم ذهني د لیوانتوب نه دا چې زما دا قوم ټول د الله دشمنان دي
او زما دا قوم ټول بت پرستی کوي دا زما دا قوم دی زما رشتہ داران دي زما پلار دی او ټول بادشاہي نو دا سوچ په ذهن کې پروت و دې سره ابراهيم عليه السلام ته یو سوچ او یو فکر او ټینشن پروت نو انی سقیم دا معنا ز بیمار ما اغي پیدا ګمانو کې چې غنخ په خوږيږي ظاهری به بیماری حالانکه داغه مقصد ظاهری بیمارتیا نه وا هغه د ذهن د سوچ پریشانی وا دوی لاړ چې دوی څنګه لاړ خپل میلې لا ابراهيم عليه السلام موقصه کړه او په مندر باندې ورغی چې په مندر ابراهيم عليه السلام ورغی او خوراکونه خو پراته دي نو ابراهيم عليه السلام د ټولو نمخ کې هغه خوراکونو ته متوجه شو تبرګي امدان سره واغشت وی الا تاکلون تاسو مخ کې خوراک پروت دی دا ولې نه خورئ ورته پته ده چې نشي خوړی خدا غيو استهزاء غوندې کوي ملنډ او ټقاله و پورې کوي دا ولې نه خورئ نو بوت کم دی خوراک کولی مالکم لا تنطقون دا خبره را سره ولې نه کوي تاسو خلک عبادت کوي تاسو نه خلک ډېر تمه لري تاسو نه خلک خیر غواړي او د شر نه د بچ کېدل غواړي تاسو د شر چې دی موږ د شر بچ کړي نو دا خبره را سره ونه نه کوي ګور سمنا امق القوم دی هغه بوت چې په خپل لاس جوړ کو هغه ته اختیار منه اته مالک د خیر او د شر منه قران شریف کې الله فرمایي وې ک په دې بوت د پاسه مچ کینی وې یسلبهم الذباب لا یستر مچ په د پاسه کینا دی په پشاتو مګل او په خلی به ساتل نو کمچ په کیناس نو د ځان نمچ نشي شړلنه او تعالی به مصیبت لري کی دا نمچ نشي اوسم ډیر خلک د زیارتونو نه بچي غواړي او داسې زیارتونه مشتیا نیکان صالحان چې داغي خپل بچینو او مړ دي مالک ځان له بچي نه شو پیدا کولې په دنیا کې او ته ظالم بچي غواړي او ډیر خلک د زیارتونو لذي او ما د بیمارۍ د شپروغ صحت لپاره چې ما بدا جوړ کی نو ظالم دی خو نه جوړ او ځکه مړ شو نو ځان نه بیماری نشو ختمونه او تعالی به بیماری ختمه کی دا عقیده او دا سوچ ډیر زیات غلط دی مالکم لا تنطقون ابراهيم عليه السلام وتوي خبره ولې نه کاوه نو هغه تبرګي راواغشتو او چې کوم واړه بوتان ټوله ټکو سترې کړل د چا لاس او د چا سر ټوله ډکرې کړل او پاغه خوراکونو د پاسه ورغورځو غټه پرې خاو ده چې کوم مشر بابا او تبرګي راواغش داغه پوګه کې وېزان بادشاہ نمرود وزیران چې کله د میلې نه واپس نو په مندر ورغلل چې اوس باور شو او زمونږه غبوتانو ته چې کوم خوراک مونږه خاو دیو اب ډېر برکتی شوی نو مونږ با خوراک وخورو چې په مندر ورغلل نو ټول خدایان ټوکړي ټوکړي پراتو تسنس پراتو په خوراکونو کې الکه دا چا کړی دي من فعل هذا بالهتنا دا زمون خدایانو سره دا لو بچا کړي دون قمقل دي چې کوم خدای ځان د تبرګي نه نشي بچ کولې تا به بچږي دا چا کړي نو خلق ته پتا وا وی سمعنا فتى يذكرهم یو الکشت چې زمون د ابوتانه په بدو یادول یو قالو له ابراهيم دا ابراهيم نوم دی ویره والے نو حضرت ابراهيم عليه السلام را واست نو ورته سوي ودا تامات کړي دي زمون د ابوتان او تناشنا خبره کوي او تی بل فعله کبیرهم هذا فاسالوهم ان كانوا ينطقون و دس واغه سو کوي ټوپک د چا پوګي چې چا سره ټوپک د زغه کوي نو تبرګي خود د مشر بابا پوګه کې پروت دی دا خود دوګه کې پر یو الزامي رد پکاو دروغ نه وي پیغمبران دروغ نه وای یو الزامي رد وکاو ویم تبرګي داغه پوګه کې پروت دی نو دینه تاسو کې کنه چې دا جوړ غوسه شوی او دا مشر بابا او ټول بچي وهلې دي او تبرم وسره پروت دی نو فاسالوهم ان كانوا ينطقون که خبره کوي نو تاسو کې البرته وي چې موچا وجلې یو بل ته وکتل چې د دې خبره جواب موږ نشو کولای واقعي دله بس جواب ورکې کوم وایو چې نه مشر خوال نشي کوله چې وال نشي کوله خارشه بیا د دې عبادت ولې کوي کوم دا وایو چې نه د کشران خبرې نشي کوله
او ځانم نشي بچ کوله خو ابراهیم ګټي یا بو چې تاسو ردی عبادت ولې کوي غیر ملامت شو خبره نشوي کوله خو فیصله دی وکړه چې ابراهیم علیه السلام له سزا ورکاو او داسې سزا ورکاو چې په مخ د ځمکه به داسې سزا چانی مندلې نو اوره بلکه او خلق وی مونږ د خپل خدایانو انتقام لو ځکه ابراهیم زمون خدایان وهلې دي نو ارچا بګېړې خشاک راوړو پکې به غورځا او خو بادشاہي وا نمرود اډرو کو فوجانو پولیس تا دومره خشاکه جمع کو چې هغه ته اور ورته کو دومره تیز اورو چې مرغې په د پاسه پر نشو ابراهیم علیه السلام راوست او دې اور ته ورغورځي اوس اور ته سنگ ورغورځي پدې سوچ نه دی چې دا اور ته مون ورغورځاو نو دا خو چې مون دا خو دونه اور دی ګرم چې دې ته مون نږدې ورغورځاو خو مون بوتا ورنږدې کېږي دې بسیک پکې مون ورغورځاو نو مفسرین لیکلي دي چې د انسان په شکل شیطان نو هغه وته چالو هغه د دوزخ دا دغه لیدلی وبانی چغلی هغه لیدلی او مچغلی نو هغه طریقې وته خولا یو ټال به وي جوړ کې دی په هغه ټال کې نه نو ټال له بجوټا ورکه خد مضبوط د اوس پنه ټال د پړی او دا بل شینا چې هغه سوځيږي نه نو چې جوټا ورکه او دی اوچت شي نو دا سر د ټال به کولاو کې نو دی به ورور پخوا په دې سيزونو باندې خلکو جنگ کاو مکه مکرمه باندې چې کله حجاج ابن یوسف حمله وکړه عبد الله ابن زبیر نو په طائف کې وته د طائف په غرونو کې وته د شیزونه لګول د طائف غرونه سونه لري دا دغه توپې وي نو دا وته لګول نو پاره کې به کانی تړل او داغي په ذریعہ به غکانی راويشتل نو بیت الله پیوشته غټ غټ کان هغه طریقې خولا نو ابراهیم علیه السلام ورته ورو ورو چې کله ورته غورځي یو ناشنا منظر چې دی هغه ټال هغه مچوغلا منجنی قوته وي عربه کې او هغه چته یې غنو چته فرشتو نیولې او چې دا اور بل شو دی ور غورځي نو د اسمان فرشتو خدای ته چغې یا الله په مخدز مکه دقه یو کس چې ستانه وي په سچا ستا وحدانیت دا یو کس چې مانی ستا یو مان خدای ټول مشرکین دي یا الله د مدد وکي او الله مونږ ته حکم وکړي چې مونږه مدد وکړو فرشتیم ګوره بغیر د خدای د حکم نه رب دسترګې سن شي یو ځل د جبرئیل علیه السلام نه حضور پاک ته پوسو کو وې ته ډیر ولې ناراضي ډیر راځه کنه چې ډیر ملاقات د سره کوم وې مو نه تنزل الا بامر ربک وې مونږ بغیر د خدای د حکم نه نشو راځي چې کله الله حکم کوي مونږ برازو او چې الله حکم نکړي مونږ نشو راځي د خدای د حکم نه رب دسترګې مونږ سره نشو کولای نو د الله نه اجازه او چې الله ته مونږ سره مدد وکړو مونږ له اجازه را چې مونږ لاړ شو د ابراهیم علیه السلام مدد ویلان خدا سینا هغه نه تاسو کې نو کاغذ نه مدد غوښتنه وسره په ظاهري اسباب په بنا نو یو فرشتہ رااله د باران وېدا الله را لګل او ستانه اجازه غواړم کته حکم کې نو اوس باران راولم او ریاض براولم او داسې باران به حکم چې دا اور به مړکم الله تیس ګرانا نه وینا اما الیک فلا تا ته مجد نشتا ربي عالم بحالي زما رب زما په حال خبردار دی کړه د ابراهیم علیه السلام یقین دونه په الله مضبوط ځکه خو الله وی لقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وكنا به عالمین دکه ما شوموالنا اغه رشد او هدایت پرو الله مضبوط کلک یقین او کلک ایمان بل فرشتہ لکم چې د طوفان او د زول او د سیله اختیار منه داسې اختیار نه دی الله ویو کنه کول شي ک الله نه کوي اختیار نه ورکې نشي کولای داسې اختیار نه دی لکه څنګه بادشاہ وزیر له اختیار ورکړي دي د فرشتو داسې اختیارات نشته الله وته ویو کنه بیا وکي او چې الله طاقت ورنکي بیا نشي کول وی زرالم خو الله وی تپوس دیو کا
نو زبا اوس دا اور اوچت کمزول طوفان براولم او دا به د نمرودیانو او د وزیرانو په دې کورونو کې ورخور دام زبردست مسله سم انتقام ابراهیم علیه السلام ډېر خوشاله شو چې دا اور اوچت کدي خو ما سوزو ظلم ټول قوم په اوسواده اجازت راکا وې نه زه اجازت نه درکم وی غورځي دی وی الله زما په حال خبردار دی بل چانه مدد نه غواړم یو فرشتہ براتا ابراهیم علیہ السلام دے مشهور فرشتو ته انکار اوس چې کله غورځي فرشتو ټال کلکونه و منجنیت مچوغړه چې نه پریدي شیطان بیا د انسان په شکل نه هغه ته پتا و وی زرت یو لار خیمه غو کې نو ټیک بشي ویسا وی جینا کېرا ولې سر تور سره نیمه بربند او دلته او درو غډا په شورو کې نو جینکه را وسته سرونه ولا سر تور کړ نو چې کم دی ته جینکه راشي او سر سرتوري نو د رحمت فرشتي بیان ټینګيږي بیا دي نو ټال فرشتو نیولې وغلا تمارونو ګور جینکو ته پکاري زنانو ته چې سرونه سرتور نه سات ډیر خلک وي د مون کور کې برکت نشتا دا برکت خدا خدای رحم دی دا خدا الله را طرف نه یو احسان دی بنده سره او دا الله فرشتي خدای پاک را لېږي نو چې ار کله ستا په کور کې لوپټه نشتا ستا په کور کې د زنانو سر تور دی ستا په کور کې د زنانو مریس بربنده ده او ستا په کور کې زنانه نری لباس چې ودنه تی وجود ښکاری نو ته سوچو که د خدای رحم وکم دی د خدای غضب دا ګوره ذهن کې واچوي ډیر خلک مانه دا تاسو نه کوي یہ رجی من خو خط نوکری کو او تنخواہ اخلو روزے کے برکت نشتا پریشان ہے یہ رجی تجارت کو او ډېری پیسې شکر دے راځي او برکت نشتا سکون نشتا او پریشانی دا او ډېر خلق کارخانه دار راته وي ټلیفون کوي یہ رجی من خو الحمدلله پیسې ډېر ده خو د زړه سکون اطمینان نشتا او کله یو پریشانی کله بلا نو زم ګورا ډاکټر نه چې کلم علاج کې نو پرهیز به سره کې دا قانون دی کته یو ډاکټر لاله او تر شوګر بیمار هغه د لګولې درکې او ډاکټر دته وی ګوره د خواګونه پرهیز وکړه او ته ګولې خوره او د خواګونه پرهیز نه کې او خواګه چې اسکه او شربتونه او جوسونه تعالی دارو فائدہ نه درکې یا ډاکټر تا توی دا د بلډ پريشر ګولې د اخرا دې سره بستا بلډ پريشر کنټرولي او ته د مالګې نو د غوړو نه پرهیز نه کې خړې را مالګه خوري اتاله فائدہ نه درکې نو دارو سره پرهیز ډیر زیات ضروری دی رونو باندې د ډیرو ټیم کور تلاوت کوي چې تلاوت هم کو جی منځ کوا جی منظم کو نو ګوره رزق کم غټې د حالات تنو کریم کې تکارخانه دمشتا تجارت تمشتا تکور خپل منظم کې تلاوتم کې بیام برکت نشتا بیام سکون نشتا بیام ټینشن دی ولې پرهیز وسره نشتا پرهیز وکې پرهیز سره کور د ګنا نه بچ کې کنه او غټه ګنا ده چې زمون زنانه نن به ستر زمون زنانه نن ټټ پر دو ګنا چي زنانه په پتلونو کې ګرځي ټټ پتلونه چي لاندې خپې او د خپې ټیک د پټې خودي خو ساخت ښکاری انا ریواله او غټواله د وجود نه ریواله غټواله ښکار سرونه سرتوري او ډیرو کورونو کې الله دې اوساتي مونږه کټ لستونو والا کمیسونو کې جنہ کېږي او بیا بار چې مارکیټ ته دی او بازار ته دی نو جنہ کو پزان نخري کړي ځانې نیم بربند کړي نو پرهیز نشو نو برکت پرهیز کې نشتا پرهیز نشو نو د خدای رحم نشتا پرهیز نشو نو اطمینان او سکون نشتا ګور دا موږ سره جمدی مثال لیکل نو جنکه چې سنگرا واستل او سرونه سرتور شو او لا په ګډام شو نو فرشتو ټال پرې خو دا نو ابراهیم علیه السلام چت کو او د اور میاسته ور شغال کو او د اسمان فرشتو الله ته چغې ګور سخت تکلیف شو سخت تکلیف صبر یو الله ته ځان سپارل بس ټیک الله چې پس خوشالي زه خوشاله الله زما په دې اور سو دې دو خوشاله دې خوشاله نه غواړم د مخلوق نه ماته
چغه کړی د اسمان فرشتو الله ته یا الله دغه یو بنده چې ستا عبادت کوي الله دغه یو بنده دی چې ستا وحدانیت او د یووالي مني یا خدای ته مدد وکړي زمارونو الله چې څنګه مدد کولی چې دا بل څوک نشي کولی الله په خپل حالاتو خبردار د اور په میانس کې ابراهیم علیه السلام ته چمنستان جوړ د اور په میانس کې بعد مفسرین لیکلي دي باغچه جوړه د اور په میانس کې وته وبره وسته د اور په میانس کې وته چینانه وستا او د اور په میانس کې وته د میوه بوټي زرغون کړل او حضرت جبرئیل علیه السلام لاس اونې او کله کې ونی او خ اطمینان سره د اور په میانس کې په قالین باندې او د اور په میانس کې په چمنستان او په باغچه کې کې الله کولی شي کنه شي قرآن کے اللہ فرمائے قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم اورا ابراہیم یخشا بردا یخ لیکن اسنا دمرا یخشی چلے یخنے تکلیف ورنکی لکہ اور غندے سلاما مانا معتدل یخوالی کو معتدل سمانا چھے نہ دیر یخی او نہ دیر گرمی دے پکی خوشحال ہے ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا قرآن شریف کے اللہ فرمائے او زمان دا طالبان پی پیگی دیوی دا عسر معرفہ معاد شوی ثانیا معرفہ نوی دا ثانی عین اولاد او یسر نکرم معاد شوی ثانیا نکرہ ثانی غیر اولاد اذا اشتدت بک البلوا ففکر فی علم نشرح فإن العسر بین یسرین اذا فکرته ففرح تکلیف کی یو راشی خوشحالی بخدا ڈبل راوڑی آزمائش یو راشی خوشی تب آزمائش کے پا اللہ مضبوط اعتماد و ساتے او فریادونا مخلوق تنکے وے اللہ تزما پا حال خبردار او عقیدہ لری کہ خدا تکلیف راوستون کے تے لرکول کے تے کتا تکلیف راولی بل سوک نشی لرکول او جتے لڑکے سو کو رکاوٹ نشي جوړې دي دا عقیده او ساته او په الله دا عقیده او ساته حجاج ابن یوسف یو ځل ډېر ظالم بادشاہ او یا زره کسانې هغه وجلې دي چې کمې تړلې دي او دلې مخکې روستې نو 70,000 هغه وجلې چې مخامخ تک او په جنګونو کې ور دنیا خلک وجلې ظالم بادشاہ ٹھیک ده څه بعضې دینی کارونه هم کړي دي ټولې ظالم بادشاہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ ہوندے صحابی دا حضور پاک دیر نزدے دا ترور دا پیغمبر علیہ السلام دا ترور دا زویز بیو حضرت زبیر او دا بی بی عائشی خورائیو او شہیدی کو دیر ظلمی وسرو کو دا شہادت نا پسی بوت او دا مکی مکرمین بارے پلرگیو تلو او ویزان دے کوئی کہ دا غوخ دی مارغان او صحابی دے اگر صحابی دے کہ دا مدینہ منوری دا حضور پاک دا ہجرت نا پس لومبی دی پیدا شوے او چلومبی کلا دی پیدا شو نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اوپے جند اخیمہ کے دیراوا نو داغتا وی تپوسیو کوئی لکا جد اسما زوی پیدا شوے اسما دا حضور پاک خینے وا نو لومبی گوٹی والا حضور پاک ورکڑ کجور اخلقی ونی اچو پلا او دا عبداللہ ابن زبیر پخلقی والا او عبداللہ ابن زبیر دا خود لومبی دا عبداللہ ابن زبیر خیٹے تا دا رسول اللہ مبارک لاڑے دا نشوی اگا صحابی شہید کا او سنگی شہید کا پس دیر بے دردے او بیا والا لاش پلرگی ویزان کا او لاش ویزان کوئی مارغان با دے غفی خوری او موری بی بی اسما دا حضور پاک خینے وا دا عائشی بی بی خور اغیر پی غرور ورکلی تم ظالم بادشاہ پلکونو خلق وجلی سعید ابن جبیر تابعی دی غسر دیر ظلم کرے نو مور تے او ظلم موری ما صلب اللہ دا قیامت پر سکے عجیبہ خبر نو مور تے بچے کہ دا گناہ خبر شوا او دا ظلم خبر شوا نو خو مضبوط سزا بدر کئی بچے ظلمنا دیر کرے جو خدا رحم جدا خو که خبر دا قانون شوا او خبر دا جرم شوا نو تا دیر ظلمون او جرمون کری دی اللہ بدل دیر مضبوط سزا در کئی بچے نو دی مور تسوئی وی موری اسی که دا قیامت پرستا تا خود انصاف پری دی چه تا پیسا لو که تب ما سر سکے یہ خبر دا غوکی دی که اللہ خپل فیصل زمان مطالب تالا در کی
چې در دې حجاج متعلق حجاج ابن یوسف متعلق ته فیصله او تعالی اختیار درکې چې ته د ما متعلق فیصله وکا نو ته به ما سره سکے. مور ورته چپ شو وی بچي وی زما خو زوی کنه زه به دې معاف کوم درې دوزخ ته نه غورځم زما خو زوی که الله دله فیصله کوي نو ظلمونه جرمونه ډېر دي دوزخ ته دې غورځي خو که ما ته وي ته فیصله وکړه نو زما خو زوی زما خو دوزخ ته نه لګېږي زه به دوزخ ته نه غورځم جنت ته به دې لېږم وی مور یې مې ګټله وی بچې څنګه دې وګټله وی الله پاک په خپلو بندګانو د اویو میندو نه رحم زیات دی د چا نه زیات دی د اویو میندو نه نو چې ته مې نه غورځې نو الله اویا چنده زیات رحم لري الله به مې بیا څنګه وغورځوي دو څیزونه به لکې ساتی یو رحم رجا د الله نه به یا امید لرو چې الله موږ مسلمانان پیدا کړي الحمدلله مونږ په جبه کلمه دا درود شریف نو ان شاء الله الله به رحم کوي لیکن بل خوا به مونږ خپلو جرایمو ته هم ګورو او خپلو ګناهونو ته به هم ګورو نو یره به هم کوو چې الله مو راونه نیسي الله خپل قهر سره ګناه ته زمونږ نظر ونه کړي رحم هم زیات دی غضب هم ګوره ډېر زیات دی نو حضرت ابراهیم علیه السلام په الله دقه سوچ او فکر دی چې الله زه ستا بنده یم او که د ما نمرود سره جنګ د ستا دپاره دی نو الله والا بدل ورکړه که ورې نه کول څنګه بدل خدای ورکړه په اور کې والا الله جبریل علیه السلام ملګری په اور کې وتعالی په اور کې د یخو بوچی نه راوستله په اور کې چمنستان په اور کې اوبه په اور کې میوې دا ولا رب العالمین ورکې اور څوک څلوېښت ورځې یادي څوک کم و بیش اختلاف شته چې مړ شو ابراهیم علیه السلام ته روغ راو د نمرود ډېر هوښیار او پیش دا لکه نور ما ته په دې عراق کې پاتې کېږي بابل علاقه کې نو اوس به خلک وایي چې دا لږ په حقه دی خلک یې ملګري کېږي او که زه بله سزا ورکوم نشم ورکولی دا لږ بل شانه لږ دی بې د ما د وطن نه وځه یو ازمایش پې د اور راغې خدای حضرت ابراهیم علیه السلام له بدل ورکړ بدل مله الله ورکړ دویم ازمایش پې راغې وی ځه د ما د وطن نه وځه نو د دریو کسانو قافله روانه شوه یو ابراهیم علیه السلام یوی بیبی و حضرت سارا ده د تر لورم وا او بیبی یې مودا په متسلی ایمان امرونه او یوی د تر زوی حضرت لوط علیه السلام رسول الله پیغمبري ورکړي دغه وخت لا پیغمبري نه و ملاو د دریو کسو قافله د عراق نه روانه شوه دا ډېر اوږده مزل ډېر اوږد مزل دی د عراق نزي او د چې کله د مصر مضافاتو کې تیریږي شام ته ځي او د الله په حکم دی الله ور سره مدد کوي نو شام کې یو ظالم په مصر کې یو ظالم بادشاہ مصر او شام یو بل ته نږدې د تلې مصر بحر قلزم نه چې سړی وادي تیه ته ور ووړي نو بیا ما خو نه لیدل خو خلکو نه مې واورېدل چې بیا د شام او د ټوله علاقې ته به پخوا شام وي اوس دا چې کوم سوریا دي دا نه دا فلسطین اسرائیل اردن سوریا دا ټول شام دې ټولو ته به شام وي نو دا اسرائیل او د فلسطین رڼاګانې مصر کې بیا ښکاري بونډري د مصر نو شام ته روان دی نو د مصر یو بادشاه او زناکار هغه خپل پولیس والا په لارو کې خواره کړي او چې چا سره ښکلې جینۍ وي اماله راوالی په قافله کې نو که چرتې رور ورسره و نو رور یې مه وژنې او که خاون ورسره او خاوند یې مړ کړې ځکه خاوند دا برداشت نشي کولی چې زما ښځې سره بل څوک ګناه وکړي او ورور خو به وایي چې زه یاره خو بس دا خور مې ده چاله به مې په نکاح ورکوله زه بس دا بادشاه د خپل ښه خو نه ده خو لکه هغسې زړه به یې درد ونه کړي کارنده و د مصر بادشاه ته وایي چې یو سړی دی مونږ ته معلومات هم واخېستل ابراهیم یې نوم د بابل عراق نه روان دی شام ته ډېره ښایسته ښځه راورسره تپوس یې وکړی راغلل وایي دا دې څه ده ابراهیم علیه السلام حضرت سارې ته وایي یو خبره درته کوم ته خو زما ښځه بې شکه وګورې په مخ د ځمکه یو زه مسلمان یم یو ته مسلمان او مسلمان سړی او ښځه رور او خور نو ته زما خور یې مې ښځه په شریعت کې مې ښځه
خدا د اسلام او د ایمان په دنیا مسلمانان ټول انما المؤمنون اخوه مسلمانان سړي رونه دي مسلمان سړي او خزه خويندې نو ما دې کارندو تویلی چې دا د ما خور د غوړې ما دروغجن نه کې اسلامي خور مې کړ مطلب دا چې د مرګ بچ ویډه راځه هغه دې تاسو کدا دې څه دې ورور مې وای ته د مصر بادشاہ ابراهيم عليه السلام دلته الله تکي نه سو الله تعالی سوچت دا ډېر سخت ازمایش دی ډېر ګران دی الله دې داسې ازمایش نه تاسو کو ساتي چې خدای ته یو سړی بودی او بدعمله لري بودی ډېر ګران کار او بیا پیغمبر ابراهيم پیغمبر او بیا هغه ابراهيم او هو چې الله تاسو نه مقرب او په دغه مقدس مکه کې دغه یو مسلمان دی یو خدای دا او یو لوط عليه السلام نو الله تا ګوررونه چې څه پریشانی راشي رجوع بچاته کو الله تعالی سوچتا ہے نو تکلیف ختمون کے اللہ دے اللہ تعالی سوچتا او اللہ تے جڑا جوڑا کہ یا اللہ دا مسکی اذا بی بی اور تبوت دا اقصو دا خود مختصر اغفل مقاصد تے اخلام نو دا مصر بادشاہ ادی تبلا سوڑو نو فالج بو پری با ما معاف کا خان تاکہ سو چل دے سنے کا خدے بیا بلاس نہ درونو نو چدی با معاف کا جوڑ بش نو بیا پاغا خپل هوس او خواهش په غلبه وکړه دی له بیا لا سوړو بیا به خپل خو د فالج به و پرې به درې دل دا چل ګوتې مولا یاونه اخره کې ساره تویدا سکانو بس اخل کو تویدا مرا له سو کروستي دا بوز خپل خاون نه خاون دې سو وې دا ما خاون ابراهيم دی نیک سره د خدای پیغمبر او دما خاون دا بابل دیر نو دا بادشاہ دا دوی نسبی مو بس اب پویشو نو والے حاجرہ ورکلا سو کوئی دا بادشاہ لورو سو کوئی بین دیو وی ہاں دا واخلا او دا وزان سر بوزا دا بستا خدمت کی بی بی سارا چرا لے ابراہیم علیہ السلام دا نو دا غریب عملہ چاہی دا کزا خاون تاویم چی مالا دی بادشاہ گوتے ندی رونے خو بیا بمیم دا خاون پڑے کس سنا سوا سوسائی وی بچی دا تاسی زمان دا لگا پارا زمال خپنش اللہ سے نظام کئی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالی سوچت کړي دي دا الله نه غوښتنه کوي چراغه نو دا ورته وای چرالا وی الله پاک کبت الظالم غظالم خدای ذلیل کخه ابراهیم دا غوت ماته ندی رسیدنه او اخدمنی هاجر او مال خدمت ته هاجر نه کړی دا خاون ابراهیم علیہ السلام دوی ساره زما تسلیم را ولخه ما تا اللہ پاک دا منظر دا سے خول کده شیشین چه سوکدن یو سوکبار یو ارس بینی ما پخپل استرگو اصلی دلی دی زما ظلم مطمئن دی ورئن مع العسر یسرا اللہ پاک دا تکلیف سرا بیا سیاتی پیدا کلا بادشاہ مالم ورکو بلکہ بعض مفسرین ایک گڑی چیلے مونا ورکو او پلا لور یا وینزے والا دا خدمت دا پارا ورکلا تو چلو کو قربانی صبر او دا صبر پس اللہ نے مدد غفتو اللہ سانتی راوستا لان شام چه شام تلال دا بی بی حاجره و دا بی بی ساره بیو بالسرا دا بنو خام خیو بالسرا روانی رہنے عربی کے دی بنی تا ذرہ وی پندوات سر او ذرہ و تا ذکر وی یو بالسرا خام خام ضرر یو بالترسی او یو بالسرا جنگ جاگاڑے کے آسان کار نہیں دو خودو تا ٹنگی دل آسان کار نہیں اسم دی پالوان سڑی متنشی ٹنگی میں دو خودو دیر خلق پدی تمہیں جذب دوے مخزو کم مزیبا میں مزینی بیا مصیبتی بیا شپا پاندرم پایای نبرا کدی دیش نلان دمرات دیش اکثر بیا او کور والا زان لکی دا یو دروازه یو خوا دا بل بل خوا نو دی بار اکثر پا کرسے ناس ددوارو کورونو سوکے گئے دی چاہتا دان خوبا باٹی پلاٹی برنس ثابت ہی کن نور یو کور کے امزینی باہر کیف نور پا شریعت دی غسلور خز جائز دی خو آغا چاہتا پارا چاہتا خزو سر انصاف کولیش انصاف کولیش دوام کولیش درم کولیش او سلورم کولیش خیر ابراہیم علیہ السلام بی بیانی دی یو بل سر جگہ دی اختلاف دمر راغ چه حضرت سارے حضرت حاجری تا قسم پڑا
چې د تا سره یو ځای نه اوسم. دا معنا بیا لګي. او دغه وخت کې خدای پاک بی هاجرې له یو ماشوم بچی ورکړ د اسماعیل علیه السلام په شکل. دا اوس لوی ازمایش په ابراهیم علیه السلام را یا خدای وسو او حضرت ساره سره د زړه مینه وترلورې مو او بل هغه غټه قرباني ورکړې هم نشي خبر کړو. دا نه چې دا کشر مې ډېر خوغه د مجرم نه ده خوغه، نه هغه غټه قرباني ورکړې ده. څنګه ابراهیم علیه السلام خپل وطن الله د پاره پرې خواږه، څنګه ابراهیم علیه السلام خپل مور پلار او نسب او قوم د الله د پاره پرې خو، دغه رنګي حضرت ساره خپل مور پلار او خپل قوم د الله د پاره پرې. څنګه ابراهیم علیه السلام د عراق نه شام ته هجرت وکړ، دغه څه ور سره حضرت ساره هجرت کړې، غټه قربانه ورکړې دي. ابراهیم علیه السلام هم نه خپشه، نو الله سره مشوره وکړه. ګوره پیغمبر خدا رک الله سره مشوره کوي، او موږ چې داسې حالت راشي موږ بس کوو، موږ هم الله سره مشوره کوو. نو د الله د مشورې طریقې استخاره ده. موږ به استخاره وکړو، الله بر تعالی را کولو. ابراهیم علیه السلام الله سره مشوره وکړه، نو الله سخت ازمایش پر راوسته. ټیک د هاجرونی سره د بچی زه د راهنمایي کوم د فرشتې په ذریعہ دا روانه کوي، یو طرف ته بوت ځان سره به ته چې وبو واغشت او لکه د ستوان او چې سفرا کو ځان سره غواړي. او دا هاجره او ماشوم بچي اسماعیل کې لا د مور په خوري، دغه یو بچي دی نه لورشتونه بل زويشتا او خشته خپل خوبصورت ماشوم. او د ابراهیم علیه السلام عمر دی وخت تقریبا 100 کال د کم وبش. اسی تاسو نه تاسو کوم چې پیغله خزه دی او ماشوم د خدای په 100 کال کې درکې، او الکه خپل خشته ماشومه، خشته خپل ماشوم، او بیا د الله تر طرف نه حکم چې دا بوزا او کم دیته بوزا مکه مکرمه ته راوستا چې دا شام او د مکه مکرمه په میانس کې د میاشتو مزل ټیک دا غي ته الله سره کړی، هغه سره فرشتہ وا لاره وته خولا او بیا هم ډیر مزل دی. نو په ځل باندې څه دیری، لیکن ابراهیم علیه السلام الله تدام نه وي چې الله دا دون لري مې ولې بوزي. هغه زمانہ کې خودمره دنیا نه و، کله بی هاجرې نه او پرلان یو ملم لري ډیر کړي ونه د اته نه خبره ده. لیکن الله حکم دی ابراهیم ته وي بوزا، یو داسې دته بوزم چې خپل کور به پتاو پدې ماشوم آباد ډیر خدای دې د پاله ایمان وي. ایمان دې ته وي چې الله سوي الله مانو، دا کارو کا امانه، دا کارو کا امانه. د معشوق او د عاشق ته ورکل چې معشوق عاشق ته وي په دې نور ودرېګا او عاشق ته ولې ودرېګم سپېړې ته ګورو بیا مینا یو سره یو جنې پلا روانه وړې راخښتا و، یو الک ورپسې و، هغه الک ورپسې دی. دا جنې وته ګورې لکه سکه چې دا پدې کو سزم ترا پسې پدې لارزم مان پرې دې درې په مخ کړې مخارشه پر دو جنہ کو پسې دې غالک نه غرا روان دې جنہ وته ودرې دلته تما پسې ولې راځي شرمېږي نه. مالک دې ته مې ډېر خوښه استاد رنگ مې خوښه، مخ مې دې خوښه، لاسونه مې دې خوښه، استاد وجود مې خوښه، ډېر زیات مې خوښه چې ته کوم خاصه ده پسې. دا جنہ وته وې دې خوښه ما او ویرشتیا وې ډېر زیات مې خوښه وی شاته مې غدا خور را روانه ده، زمانہ زیاته خشته ده، زمانہ زیاته خپل ده، په قدم زمانہ زیاته خشته ده، هغه د شاته را روانه. نو د زر مخه غي پسې ورواړو چې واقعي اخور به ردی نه زیاته خشته، اخور به دې نه زیاته مزیدار چې مخه خو ورواړو خصلو خور نه اسه قصته وته چې مخه ورواړو په دې جنې کېړو واستو خو مضبوطي او سو شلقاو ای د سپیزویا، ای د خرزویا، ای درو جنا کزه د خوخه وي اخوا دې مخوله وا کما سره دې مینه وي اخوا دې ولې قتل خو چې ما وي خور زیات خپل پرې خو د مغیته دې مخور وا خور مې ډیره خشتره دې پرې کوم الته دې شیشور برابر کچې په زمانه زیات ای د خر بچیا خې مضبوط یو سو شړقا وا اګه شق نشته مینه نشته کوي کما د توی ډیره خشتم نو تاسو مخناړو جنستانه زیاته خشته بل څوک نشته.
دقه رنګې زمونږ که الله سره مینې مونږ به د الله نه مخ بل طرف ته نه اړوو، مونږ به الله ته توجه مینه دې ته بیا به دا نه وي چې دا ولې او دا ولې او دا ولې او دا ولې. لکه ما اختر کې هم درته وویل، جمعه کې مې هم درته وویل چې نن ډېر خلک وایي دا قربانۍ ولې، دا خو بلا څاروي لال شو او بلا پیسې لاړې او دا غریبو له ورکول پکار و. دا چې څوک د الله او د رسول په خبره ایمان لري دا ټکې به نه وي، دا به نه وي چې د بیت الله له ولې ځم دا پیسې غریبو له ولې نه ورکوم، نه بس الله وایي زه ځم. یو سړی مړ دی اوس زمونږ د دې علاقې نوم یې د تنال حج ته تللی و، زه له مبارکۍ له لاړم. ډېر لوی داسې خبرې به یې کولې چې مولیان او غریبانان به یې چېړل، چا به ورسره دویمه ویلې هم نه شوه. ځان یې دا یو ډېر افلاطون یې ځان ګڼه. حج نه راغی نو زه له مبارکۍ له لاړم. نو ما ورته ویل څنګه چل دی حاجي صاحب طوافونه؟ ما ورته ویل ما خو سم چلو کو، وی داسې طوافونه او حجر اسود مې ښکل کو، بیت الله ته ورته غاړه وتم چېړو داسې کړی چاله مې شکر دی الله دې قبول کړي. خو دا موقع راته څنګه میلاو شوه؟ وی خلک لاړل عرفات ته او مزدلفې ته، وی مې چې زه په بیابانونو په شاړو څکو بس ورلم او بیت الله خالی پروتو او ورته غاړه وتم او حجر اسود مې ښکلو، داسې طوافونه مې وکړل په دا څو ورځو کې که نه چې سم مې چې زه به بله ورځ به لاړ شم دغه شاړې ته. د شاړه کې سپم، زه په مزدلفه کې سپم، شپه ورځې نښتې وم. هاي هاي مې د لاړې غرق شوې، حج دې اړو شوی نه دی. دوی د خدای کور قیمتي و که عرفات؟ مې په دغه ورځ عرفات قیمتي دی، په دغه ورځ مزدلفه قیمتي ده. الحج و عرفه رسول الله مبارک فرمایي چې عرفې ته پر ورځ عرفات ته لاړ نه حج دې ونه شو، دا غرق شوی دا دی. اسې لاړې او اسې راغلې. دین کې به عقل نه چلے چې الله څه وایي هغسې به کې، او په دې فلسفه به د انشاءالله آینده جمعه پوه کم چې ولې صفا مروه میاشت کې مونږ منډې وو، او ولې مونږ مزدلفې ته منډه وه شپې له ځو، او ولې مونږ عرفات ته ځو، او ولې مونږ دا جمرات دا شیطانان اولو. وخت کم دی آینده جمعه کې به د تاسو په دې پوه کم انشاءالله. دا ابراهیم دا ما واقع قصې درته نه کوم چې تاسو مشغولو، په مقصد هم پوهیږم چې ابراهیم علیه السلام داسې عاشق دی داسې، او په الله دا یقین دی چې دویمه نه وي چې الله وایي دا کوه. اسلام نوم د دې اسلام څه ته وایي؟ استسلام، انقیاد، تابعداري. اسلام خپله معنا ده انقیاد، استسلام، تابعداري، چې الله وایي داسې کوه حال، داسې مه کوه حال. ولې به نه وی چې ولې تا ته پلار وي ورشه دا کار وکړه او ته ولې مضبوطه څپېړه به درنه وباسي چې زما خبره کې دی ولې ولې وکړه، ولې پکې نشته، ما اړر دې ورشه شابه وکړه. نو چې الله مهربانه بادشاه دی او پار ته خبردار دی او علم د الله محیط دی په ټوله مخلوق، او الله وایي داسې وکړه، الله حکم کې به دویمه بیا نه کړي. ولې به نه وی بول هغه بیبي راوسته سره د هغه ماشوم بچی موجوده چې کوم دی بیت الله دی داروان شریف صرف بنیادونه پاتې مې دلته پرېښه زده. اوهو دا ډېره ګرانه ده، دا اسانه خبره نه ده. دې نه پس چې څه خبرې انشاءالله آینده جمعه ورته. دو مقصده به زما، یو په ابراهیم علیه السلام کې مې قربانۍ ورکړې دي، او دویم بیا هغه صبر کړی دی او د هغه صبر ولا الله په دنیا کې یو ډېره بهترینه میوه ورکړې. دقه رنګې مونږ هم د الله د دین دپاره قرباني ورکوو. دا قرباني یوازې د ګډ چیني نه ده، دا مونږ ورکړه، مونږ به دا قرباني ورکوو د الله دپاره چې مونږ به د ګناهونو نه هم توبه وباسو، ګناه به هم قربان کوو، ګناه به هم ذبح کوو، د هغې نه به هم ځان ساتو، او نورې د دین چې کومې قربانۍ دي مونږ به هم ورکوو، او مونږ به صبر هم کوو، او مونږ به الله نه امید هم ساتو چې الله به مونږ له په دې د دواړو جهانو اجر راکړي که خیر انشاءالله العزیز. دا څو خبرې مې تاسو خدمت کې عرض کړې، او نور به انشاءالله العزیز د دې متعلق څه خبرې آینده جمعه کې بیان کړو. دعا وکړئ الله ته زموږ د دواړو جهانو خیر او برکات نصیب، او د دواړو جهانو د شرونو او د فتنو او د آفتونو نه رب العالمین په امن او امان کې وساتي. څوک چې بیماران دي دعا وکړي چې الله ولا روغ صحتونه ورکړي، چاته څه پریشانۍ دي الله پریشانۍ په خوشحالو بدل. زما یو ډېر قریبي دوست دی انګو د طرف هغې تشریف راوړلی دی،
او حاجی شفیع الرحمن صاحب هغه سره نور ملګري دي هغې ته هم دعا وکړئ چې الله پاک ورته ډېر خیرونه او عافیتونه او برکات ورکړي اهلیه محترمې بیماره دعا ورته وکړئ چې الله ورله شفا ورکړي او باید زموږ نور دوستان هم دي هغې هم ټېلیفونونه کړي دي بیګام زما یو دوست د قطر نه ټېلیفون کړی دی مور یې ناجوړه ده او ډېره سخت حالت کې ده هغه دپاره هم دعا وکړئ چې الله تعالی یې مور له روغ صحت ورکړي او الله ورله شفا ورکړي او بعضې دوستان د بهر ملکونو دا مسافر ډېر رابطې کوي او زما ډېر زړه پرې دردېږي په دې مسافرونو دا ګوره ټول اختر خپل کور کې خوند کوي او دې مسافرو بار اخترونه ډېر ګران کار دی اختر موږ چې کله اختر بار یا په حرمینو کې موږ ورته خوشحاله یو خو یو ځل یو ملګري ما ته وی په مکه مکرمه کې وی ما سره به د اختر نن دی نو ما لکه بس موږ پرېږده دلته کې وی نه وی د کور ماحول دله جوړو نو ما ورته د کور ماحول جوړی نو بیا به یو کار وکړې مې دا چل به وکړي چې سار به پراټه پخوي پراټه څه شی دی مې کور خلک پراټه خوري او مې روجې به پخې کړې ځکه سار د رکوټې اختر پر ورځ خلک روجې خوري دا معمولي شی دی خو بنده ته د کور هغه ماحول یادېږي نو دا مسافر غریبانان چې دي دا ټول بار دی رشید خان نومې دی دا قطر کې داسې نور زموږ دوستان دی حاجي عبدالرحمن صاحب دی په دوبۍ کې دی الفوزي صاحب داسې نور ملګري دي دعا ټولو ته وکړئ چې الله د خیر او د برکت او د عافیت زندګي نصیبه کړي په امریکا کې په لندن کې ډېر دوستان دي ډېر زنانه دي هغوی یې دعاګانو درخواستونه کوي الله یې دعاګانې قبولې کړي او دغه مسافرو د الله د سفر زندګي اسانه کړي او یا الله چې څومره دوستان نن د لرې لرې ځای نه دلته میلمانه راغلي دي د اختر مبارکوله راغلي دي الله په یو یو قدم اجر ورکړي الله د ټولو اختر مبارک کړي الله د اختر د خوشحالۍ په موږ بار بار راوستلی الله د اختر په موږ اخیري مکې بار بار راوستلی په موږ په بچو باندې پرونو خویندو د هغې په اولاد یې بار بار راوستلی او د اختر خوشحالي زموږ نصیب کړي او اصل کې زموږ اخترونه دا د آخرت خوشحالي ده ګوره د رکوټ اختر زموږ خوشحالي د روجو ده او دا د قربانو تکبیراتو ده نو خدای دې په عبادت باندې قبوله کړي یا الله چاته څه پریشانۍ دي په کورونو کې یا په وجودونو کې یا په اولاد کې پریشانۍ په خوشحالو باندې بدله کړي یا الله چاته څه رنځونه دي بیمارۍ دي په روغ صحت یې بدل کړي زموږ یو دوست په اسلام آباد کې هغه نواز خان د هغه ملګری دی حکیم حاجي صاحب زمونږ هم د دې بونیر دی خاص دوست هم دی د هغه ورور په هسپتال کې دی دعا ورته وکړئ چې الله وله شفا ورکړي الله وله روغ صحت ورکړي الله ته شفا ورکړي روغ صحت ورکړي نواز خان حاجي صاحب حکیم حاجي صاحب د ټولو الله خیر او برکت عافیت نصیب کړي او الله دا چې څومره ملګري دلته راغلي دي که د چا په کورونو کې بیماران دي روغ صحتونه ورکړي که څوک بې اولاد یې الله اولاد وله ورکړي که د چا نارینه اولاد نه الله نارینه اولاد ورکړي خدای که څوک مالی پریشانی کوي پریشانی په خوشحالو بدله کړي خدای چاته څه ټینشن دی په خوشحالو بدله کړي خدای زموږ د ټولو قربانۍ او تکبیرات تشریق قبول کړي الله زموږ د عبادتونه قبول کړي او خدای پاکه چې څومره میلمانه د لرې لرې ځای نه راځي په یو یو قدم ولا اجر ورکړي الله زموږ د جومات کې د مدرسه کې چې چا څه تعاون کړی د هغې اجرونه او بدواړه جهان ورکړي اوس هم یو ملګري د پتمانځو نه راغلی و د سال ثواب په سلسله کې 10,000 روپۍ سیمټ ولا راکړلې الله یې هغې هم د هغې بدلې په دواړه جهان ورکړي خدای ته زموږ نه راضي شي د مارونو دنیا خواصې تېره ده لاړ ابراهیم علیه السلام لاړ ټول لاړل موږ هم دغسې د دنیا تېره ده دعا کوي چې خدای ما خیر ښه کړي الله هم د قبر د عذاب نه وساتي الله هم د دنکدن د سختو نه وساتي او الله دې زموږ دا موږ خو الله ډېر خوشحاله کړو که په دې خو پوهېږئ که تاسو الله نه خوشحاله یې که نه موږ ډېر خوشحاله موږ الله ډېر خوشحاله کړي یو موږ له عزت موږ له بچی را کړی موږ له ژوند را کړی دی موږ له هر څه را کړی دي خو الله دې زموږ نه اوس خوشحاله شي الله دې زموږ نه خوشحاله شي موږ نه د الله هغه عمل والي چې په کوم عمل الله خوشحالي خدای ته موږ خوشحاله کړو نو موږ له همدغه اعمالو توفیق راکړي چې زموږ نه خوشحاله شي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا ارحم الراحمين